هغه انسان چې هغه وایي زه ډېر بیمار یم، هر څومره وظیفې مې کړې بیماري مې نه ښه کېږي. هغه څوک چې هغه وایي زه هر وخت په یوې بیماري کې مبتلا یم، ډېر علاجونه مې کړي او بیا هم راته شفا نه حاصلېږي، هغه کسان دي دغه ویډیو وګوري، خامخا دې وګوري. او کم کسان چې الله رب العزت هغو ته روغ صحت ورکړی، تاسې دا ویډیو ګورئ، تاسې در سره شیر کړي، نه ده معلومه چې یو مریض هغه د دې وظیفې په برکت سره الله هغه ته شفا ولره ورکړي. دا د قرآن کریم یو آیات مبارک دی چې کله ایوب علیه السلام ډېر سخت بیماره سو، چې کله ایوب علیه السلام ډېر سخت ناجوړه سو، نو دا هغه وخت د الله څخه دا دعا وغوښته، دا وظیفه یې وکړه، الله رب العزت دغه وظیفې په برکت سره دته شفا ولره ورکړه. هغه آیات چې دی زه تاسو ته تلاوت کوم چې بسم الله الرحمن الرحیم ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. چې کله دغه وظیفه ایوب علیه السلام وکړه، نو الله د دې وظیفې په جواب کې څه ورته ویل چې فاستجبنا له وکشفنا ما به من ضر. موږ د ده خبره واورېده، موږ د ده دعا قبوله کړه، چې کوم د ده دا مریضي وه دغه موږ جن لرې کړه، چې کوم د ده دغه دک و، دغه غم و، دغه مشکل و، دا موږ جن لرې کوي د دې دعا په برکت سره. ځکه دا یو داسې دعا ده چې د دې په برکت سره هغه حاجت قبول سوی دی، هغه پریشاني لرې سوې ده. نن که چې ته په یو اخلاص سره دغه دعا وکړي، الله رب العزت به ضرور ستاسو د بیماري پورته کوي. خو لیکن په ورځ کې کم از کم 100 وارې دغه آیات دغه وظیفه کوه، په اول او په آخر کې 11 وارې درود شریف وایه. دغه پیغام ضرور در سره شیر کړئ، نه د معلومه چې چاته الله رب العزت د دې آیاتو برکت سره شفا ولره ورکړي.